د ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې دا یو بس روان دی او د ده دا مخه د ځنګل په طرف ته چیرته چې دله ونه مخې ته راشي او دی خپله لاره بدله کړي. لاره یې بدله کړله، دا ځنګل ته ننوتو، دلته مونږ د انسان لاس کتلی شو، دی ویرېدو، لاره یې بیا بدله کړه. دی یو دون کې دننه شو، ډېر دون دی. د هغه دون د وجې ماشومان هم یېرېږي او د ده مخې ته څه پراته دي. ګوره دا هوسۍ ده، دی ورپسې راښکته شو، دا یې لرې کړه لارې نه. واپس راوخځو، د پسې یو سړی راوختو چې په دی تومانچه کېښوده او ورته وایي چې یو مو ونه ړکئ او په خپل ځایونو کښېنئ. دوی د ویرې نه کېناست او ورته ویلې چې ونه خوځېږئ څوک هم. اور دې کې دا هلک د ګوري چې دا خو ما چېرته لیدلی دی، سوچ کې ورته لاړی او دوی ته وایي چې موبایلونه غوځار کړئ. دوی خپل موبایلونه بهر غوځار کړل او دوی روان کړل. چې روان کړه دې ګاډي کې څه خرابتیا راشي او د خرابتیا د وجې دا ګاډی دلته ودرېږي. اور دا سړی دله وایي چې ګاډی روان کا، دی ورته وایي نه ګاډی او زما خراب شو. او سړی وایي که دا ما سره ګپ لګوي. نو ده ورته ماشومه را مخامخ کړه، در نه ولم کین دا ګاډی روان کړه. دې کې د سرنګ دا لیټونه بند شو، تیاره شو. دا سړی په خپله هم ویرېږي. ګوره چې ویرېږي نو د ده له دې مخې ته څه راشي. دا ډریور ته وایي چې ته ورته ټارچ ووهه چې دا څه دي. دی ورته ټارچ ووهي نو دا ادمخوري ډریور عمقل ته وخوري، مړی کړي، وینه ترې وڅکي، مړی کړي. نو دا دې ته وایي چې چغې به نه وهئ ماشومانو ته. دی غواړي چې دا ګاډی په خپله سټارټ کړي خو چابي ډریور سره وه. دا دوی ته وایي چې تاسو کې یو کس ورشئ او دا چابي ترې راوالی. خو دا جینۍ کوشش وکړي چې ډریور ته ورشي. ډریور وویني نو هم یېرېږي او هم جاړي، خو چابي راواخلي. چابي راواخلي، دا راشي ګاډي ته او دوی ته خپل احساسات وښیي چې هغه مړ دی. اوس دی کوشش کوي، دا ماشوم ډېر تکړه ماشوم دی. دا د دې سره څه پلین جوړوي چې د دې سړي نه وتښتي. دا پرې راغی، ګوره ګیر یې کو، ونیو او د نورو ټولو ته وایي بلکل یې ګیر کو. دا ډېر تکړه هلک دی په دوی ټولو کې. او دې سره دی ولګېدو او د بل راواخیسته تمانچه د بل طرف نه. اور ګوره دې سره دوی ته موقع د خط موقع تیاره جوړه شوه چې دوی وتښتي دا واړه. او د ځنګل نه دوی بس اوس تیاره موقع ده چې وتښتي. دوی کوشش کوي چې وتښتي. هغه سړی چې کوم دی هغه ګیر کو ادمخور، چې چا دوی وجل ای ګیر کو او د ټارچ وخي دی ادمخور ته. ادمخور پرې راووتو او دوی ته وتښتېد او یو سرنګ ته ننوته. دلته د ټارچ وي، د دې ټول ځنګل نقشه دلته ده. ګوره دی ورته ټارچ وخي دی، دا نقشه ګوري چې دلته مخکې پوجیانو ژوند کو او د دې نقشې نه دوی دا معلومولی شي چې دلته لیټونه څنګه لګي، رڼا څنګه راځي. دې نقشه کې دا ټول هر څه موجود دي د دې سرنګ. او دې کې دوی د رڼا دپاره د اور په لرګو په دې سر باندې اور بل کړي او اچانک یو ادمخور راښکاره شي چې هغه د دوی په یو بل کس باندې حمله وکړي او دې هلک ته پته ولګي. دی ګوري چې د دې هلک په سینه باندې د ادمخور ناست دی او وینه ترې څکي. ګوره خو دی پرې نه دي چې وینه ترې وڅکي. دی په دې اور په دې لرګي باندې ووخي او اخوا یې غوځار کړي. چې اخوا یې غوځار کړي دا کوشش کوي د سره په لانجه چې د ده نه اور لرګی په اوبو کې